مشرا رسه وسوځیدا ول پکې لاشتا بوډا شوې وګوته اوسم د بدمعشۍ کې ته څوک خبرې کې چنګیز خان چنګیز خان او کالاکو خان د مطلب خبره کوه کاکا زما په خیال جوړې زما دا نوم دې خوښ نه شو خو په خپله څومره زورورې چې یو خو دې زما دشمن مسافر له ضمانت وکړو او اوس دې په نام ورکه ستا دشمن زما بچی دی او که زما په بچی دی د ګل ګزار وکړه که نه نو قسم مې دې په خدای وي چې په چونه کې به دې ژوندی وسوځومه وکاکا دا خو د زړې زمانې د بدمعشۍ خبرې دي کاکا نن سبا خو بدمعشیم کمپیوټرایز ده دلته ګوته خوځوه هلته کې درځه بچې کم وخت چې تا پوزه په نستونې باندې پاکوله که نه زه هغه وخت هم بدماشومه او نن هم بدماشم کاکا زه ګوره پوزه اوس هم په نستوڼي پاکوم خو د دشمنۍ په خوند به ته هم پوهېږم او خپل ځان به م پې ښه نشه کې کړمه د دشمنۍ په خوند خو به داسې پوهمه چې بیا به د دشمنۍ د نوم لرې